عبید بھائی ډیر سټوډنټ دا کوېسچنز کوي چې مونږ په والمارټ باندې سٹارټ اخلو نو څومره بجټ مونږ له پکار دی چې سٹارټ مونږ واخلو؟ سمي بھائی ډیر زبردست کوېسچن اوس دې کې دوه خبرې دي سمي بھائی. مطلب هغه کسان چې هغوی سره آلریډي مطلب LTD موجود وي نو هغوی د 1,00,000 PKR نه سٹارټ اخیستلی شي. صحیح ده؟ او بیا هغه کسان چې هغوی سره مطلب LTD نه وي موجود صحیح ده نو تقریبا چې د 2,00,000 نه هغوی سٹارټ اخیستلی شي PKR. صحیح شو. او بله خبره ته زه دا کوم که نه سمي بھائی چې دې ټایم کې په والمارټ کې کمپټیشن ډېر زیات کم دی زموږ خلکو کې دا کار چې هغوی یو ټرینډ پسې صرف روان دي. اوس لکه مطلب یا امازون شو یا داسې ټریډینګ شو که نه خپل ریسرچ نه کوي صرف چې دی بس دا یو ټرینډ دی په دې ټایم کې. صحیح نو ده هغوی دې ټرینډ پسې روان دي. یعنې که ته وګورې دې ټایم کې چا ته هم په دې کې ریزلټ نه دی میلاو شوی. صحیح ده. زما د خبرې مقصد دا دی زه دې ټولو ته مطلب دا یو ریکویسټ کوم چې تاسو یو ځل والمارټ ته راشئ او تاسو دا جوین کړئ انشاءالله د 2,00,000 نه چې دی تاسو ښه زبردست پروفیټ جنریټ کوئ. صحیح شو. مهرباني.